حمدالله محب او احمد مسعود د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. احمد محب غوښتل چې له احمد مسعود سره لیدنه ترسره کړي. هغه لیدنه هم ترسره شوله او د هغوی هدفونه هم ښکاره کړل شول. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د مخکني ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی محب پر خپل ټویټر لیکلي چې له ښاغلي مسعود سره د خبرو اصلي تمرکز یې پر افغانستان کې د نوي نظام د راتلو په هکله و. دوی ویلي موږ په افغانستان کې 3 هدفونه لرو. اول یو هدف مو له هغه دی چې باید په افغانستان کې ملي بیرغ وځلوو او 2 نور هدفونه یې لا تر اوسه نه دي معلوم شوي. له سیاسیونو سره د خبرو په لړ کې مې له ښاغلي احمد مسعود سره د هیواد پر وضعیت خبرې وکړې. د خبرو اصلي تمرکز مو همدغه و چې باید جمهوري نظام یو ځل بیا راوستل شي. خو احمد مسعود کوم خاص څه تر اوسه د دغې لیدنې په هکله نه دی ویلي. د ده په وینا له احمد مسعود سره په خبرو کې د دواړو پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان اوسنۍ معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. احمد مسعود یا د تر مشرۍ لاندې د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د ښاغلي مسعود او محب د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.